آیت نمبر 264 دی یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا آیت نمبر 264 دی یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم. الله تعالی فرمایي ای ایمان والو چا چې ایمان وروړو خپل صدقې خپل مال مه ضایع کوئ. یعنی څوک چې مال خرج کوي مګر من او اذا کوي احسان جتایي د تکلیف ورکړي لکه صدقه کولو نه پس نو هغې سره بیا مال هر څه ضایع شي. الله فرمایي خپل مال ضایع کېدو نه بچ کړئ. کالذي ينفق هغه سړی چې مال خرج کړي ریاکارۍ دپاره نو هغه سړی چې مال خرج کولو نه پس من او اذا کوي د هغه مثال هم داسې سړي په شان دی چې ریاکارۍ دپاره مال خرج کوي نو د هغه هم مال ضایع شو. ریاکارۍ سره یا ریاکارۍ مال څنګه خرج کول دي یعنی ریاکارۍ دپاره نو خلکو نه عزت غوښتل یا خلکو په نظر کې ځان ښه ښکاره کول د ده د خیال نه وي چې لکه الله راته ګوري مطلب ګوري او کنه دی بس دا غواړي چې لکه خلک ماته وګوري د خلکو په مخ کې ماته عزت ملو شي نو الله فرمایي د دې هم مال ختم شو. الله فرمایي د دې ریا کولو څه وجه ده دی په الله په یوم آخرت باندې ایمان نه لري ځکه دی ریا کوي. ایمان والو ته دا ویل شو چې هغه ایمان نه لري څه مطلب ایمان والو ته دا خبره ویل شو چې لکه دی ایمان نه لري هاي که ایمان والدي دغه ایمان کمزوري مضبوط ایمان یې نه که په الله ایمان وي نو یاد به ورته چې الله تعالی ته پته دا غماته ګوري بیا به خلکو په مخ ریا نه کوي مر ریا به لکنه کوله په آخرت هم ایمان نشته ځکه خو بدله په دنیا کې غواړي د خلکو په مخ ریا کوي او آخرت بدله امید نه ساتلو. حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ریاکاری وکړه د لپاره مونږ کو هغه شرک وکړو چا چې ریاکاری د لپاره روزو نسره نو هغه شرک وکړو چا چې ریاکاری د لپاره صدقه وکړو خیرات وکړو نو هغه هم شرک وکړو. یعنی د ریاکارۍ بیا نقصانات هم ډېر زیات دي مال ضایع کیږي جهنم سزا هم ده نیکۍ ضایع شي ایمان کمزوري ځکه دلته مثال د داسې صدقه چې لکه مال چې لکه خرج شي کمثل صفوان صفا کاڼي چې هغې باندې خاورې او خاوره پې د پاسه ده کاڼي د لاندې کلک دی نو داسې ښکاري چې لکه دې خاورې کې څه کرلي کیدی شي یعنی چې په دې کې څه تخم واچولی شي د پاسه نو بیا دې تیز لکه په دې بیا تیز باران راشي نو هغه کاڼي نه خاورې لرې شي او هغه کاڼي صفا ښکاره شي د پاسه پې چې څه هم لکه هغه لرې شي. نو دا مثال ولې بیانېږي موږ ته دا د ریاکار مثال دی همدا معامله د انسانانو وي انسان یو داسې ځمکه واخلي چې په هغې تخم وکري په ظاهره پکې ډېر شینکي او سبزه او شاداب ښکاري یعنی د انسان دینداري چې دا ډېره ښکلې ښکاري خلک ورته هم ډېر تعریفونه کوي او چې څوک لکه نیک مطلب چې څومره نیک انسان دی یعنی کتلو والو ته د دننه حالت خو نه ښکاري نو یو تیز باران سره د انسان اصلیت ښکاره شي ریاکاری ختم شي همداسې قیامت پرسته سخت لکه تیز سختي او هغه مصیبتونو چې انسان باندې راشي نو د انسان ریا والا اعمال هر څه به ختم کړي ځکه چې دا هغه نیت خالص نو صرف ظاهري نه کې کولی دنه خالص نو زړونه سختو. لا يقدرون على شيء مما كسبوا کم مهنت چې دی وکړو قرآن یا عبادت کولو د پاره صدقه کولو د پاره د دې اجر حاصلولو دی هیڅ قدرت نو یعنی نه لرلو یعنی د دې هر څه تباه شول هیڅ یې په کار نه غرل د دې اوس اختیار نشته چې دې ځان له هغه اجر را پیدا کړي. والله لا يهدي القوم الكافرين الله کافر قوم له هدایت نه ورکي دلته کافر څوک دي دینه مراد ناشکر انسان دی هغه هم مطلب چې لکه د کفر په لار روان شي نو هغه یعنی هغه ایمان نه یعنی ریاکاری کفر ده انسان کفر طرف ته بوزي ریاکاری د مؤمن صفت نشي کېدی دا د کافر مشرک صفت ده. افسوس نن مسلمان هر څه کې ریاکاری کوي رسم رواجونو کې په ودونو کې په کورونو کې دین کې اولاد کې انسان نن هر مهنت چره هغه منډه چې وخینه صرف د خلکو د پاره کوي د خلکو فکر هر وخت کې دا غواړي چې خلک بسوي د الله تعالی فکر چا سره نه وي. آیت نمبر 265 ته ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. اوس الله تعالی مثال بیانې دا خلکو چې خالص الله د رضا د پر مال هر څه خرج کوي د دې نه د الله رضای او دینه پته لګي چې د دې په الله ایمان مضبوطي الله سره ډیر مینه ځکه خوشاله سره هر څه خرج کوي. مؤمنانو خرج کولو څه مقصد دی د الله رضا حاصلول دویم ثابت قدمه لپاره یعنی ایمان مضبوط شي او کمال چې لکه دی خرج کړو دا غي په وجه دی کې استقامت راغی دی جماع شو به ایمان باندې دوی معنی دا چې لکه دی کله څه خرج کوي نو پوری یقین سره خرج کوي یعنی سمجھ بوج کې خرج کوي د دې جذبه عارضی نه دی اراده غور فکر سره خرج کوي مطلب صحیح اراده سره خو غور فکر سره خه مزیدار یقین سره خرج کوي او په دې کله د مصیبت نه بچي یا دی پزره کې صراحت سکون محسوس کړي نو دا ثبات ته
یعنی ثابت قدمی ده او دا صرف خرج کولو سره راځي. دا مثال د صحابه کرام دی چې هغه به هم داسې صدقې کولې چې دی به کمایه مزدوري ځکه کولې چې هغه فی سبیل الله څخه خرج کړي. او موږ څه د پاره کمایي کو، موږ لا هم باز دفعه لکه کمایي خرج کولو د پاره پکاري. د الله تعالی رضا او یقین او استقامت به موږ ته ملو شي ان شاء الله. مرضات الله او تثبیتا من انفسکم، مثال چې لکه د باغ دی چې په اوچت ځای دی او دې باغ چې لکه اوچتي نو ښکلي هم ښکاري او د اوبو ورته هم مثلا ني په دې باغ چې کله تیز باران کیږي نو دا فایده مند شي باغ د پاره، ځکه د او باغ لکه د اوبو سره به نورم تازه شي. بل دا چې د باغ جوړې مضبوطی دي ځکه تیز باران سره هغه نه خرابېږي او ځکه دا باغ باران سره نور هم تازه او فایده مند شي، یعنی ډبل میوه پیدا کی. کچره په دې باغ تیز باران هم اونشي نو اغیلا هلکه باران هم کافی دی، د دې نه هم باغ ته فایده ده. هلکه باران سره هم فصل کیدی شي ځکه چې ځمکه ښه ده. نو دا مثال د داسې سړي دی چې اخلاص سره صدقه کوي، چې ډیر مینه او اخلاص سره جذبې سره خیر سره کوي، نو څونه چې جذبه ډیره وي نو دونه به فصل هم ډیر ښه کیږي الله سره. لکه هلته بهشکه دې بنده کلګم صبر کړي مګر الله والا ډبل بدله ورکي، او هغه د اخلاص او محبت په وجه د سختۍ تنګ باوجود چې انسان نه کوي ډیر زیات نه نو هم بیا هم د الله بیا هم الله تعالی انسان له د هغه د اخلاص دغه چې سکر دی مطابق الاجر ورکي. مطلب د تیز باران خو نه نو رو باران هم فائدہ ورکي. والله بما تعملون بصیر، الله تعالی ګوري څوک سنیت ارادي سره نه کوي صدقه کوي د چا صدقه کوي سونه جذبه د اخلاص ته او چا سونه طاقت لرلو چا سونه ورکړه که تیز باران نشو کېدی نو فتول خو جوړ شو صدقه خیر او اخلاص جذبې سره کولی شو لکه باران هم فصل پیدا کوي، یعنی لږ باران هم فصل پیدا کوي. آیت نمبر 266 دی ایود احدکم ان تکون له جنه. الله تعالی دلته د ریاکار خلکو بل مثال بیان کو. مثال یو سړی چې هغه سره یو باغ دی، یعنی باغې کې کجور دي انګور دي او جنتن هغه باغی چې باغ کې ډیر زیات ونی وي هر طرف ته چینکی وي سبزی، او بیا دلته صرف د کجورو د انګور خبره ولې وشوله ځکه چې دا دواړه فروټ ډیر فایده مند دي. د دې ویل مقصد دا هم دی چې د دې نه پته لګي چې هغه څه قسم باغ کجورو او انګور ونی ډیر لکه ډیر وخت کې لګي په فروټ ورکولو کې. دې نه پته لګي چې دې سړی دی د پاره ډیر مهنت کړی دی او صبر وته کړی دی ځکه خو ور سره دا باغونه دي او دا داسې باغونه دي چې هغه د پاره او به هم بهيږي او به هم چې لکه ډیر نو بیا بغیر د تکلیف کار ډبل کیږي. او باغ چې د شینکې ذریعہ ده د اوبو، یعنی اوبو چې دي اوبو دي لکه او د دې باغ کې بیا هر قسم ثمرات دي، ثمرات کې میوه دي سبزی هر څه راځي. نو داسې باغ د پاره بیا ډیر مهنت او لکه ډیر مال بیا پکاري. نو دې سړي ډیر زیات مهنت وکړو. اوس د دې سړي دا سړي چې دا بوډا شو او د دې نه پته لګي چې باغ د سړي ټول عمر کمایي ده د اولاد کمزوري ده، یعنی دی واړه دي. اوس یو طوفان راغی او په هغه کې اور هم دی او دې سره دا غټول باغ وسوځیدو. اوس په دې سړي چې لکه سونه غمي، یعنی په دې وخت کې چې لکه د وخت فائدې راغې نو هغه باغ لاړو او سړی چې دی هغه بوډا دی هیڅ نشي کولی، ماشومان واړه دي هغه دغه د رزق ذریعہ ختم شو. مثال بیانول مقصد دا دی چې دا د ریاکار انسان مثال دی. الله فرمای تاسو د پشان کې دل غواړي ان ټول عمر مهنت کی او بیا اخر کې هر څه ضایع شي، ان تاسو هم داسې ضایع کول غواړي هر څه. انسان چې کله الله لاړ شي دغه هر څه ضایع شوی بیا به هیڅ نشي کولی، دغه مال هر څه چې ریاکاری پوهچ ضایع شوی دي دنیا ته واپس هغه بیا نشي راتلی نس کولی شي. نو مطلب دا چې اولاد هم په هغه ورځ په کار نشي راتلی. دلته موږ لپاره سبق دی چې ځان بچ کو د ریاکارۍ نه او مال نه دي ضایع کول. اصل کامیابی د آخرت تاغیله هر څه کول دي او موږ له یې سره جون تیرول دي چې نه کېم ضایع نشي اخر خاتمه خو کول دي. موږ د دې لپاره ډېر دعا کول پکار دي. کذالک یبین الله، هم داس الله تعالی ایتونه بیانې تاسو له چې تاسو په دې غور او فکر وکړئ او تاسو په دې مثال غور او فکر وکړئ د دې سبق واخلئ او ریاکارۍ نه ځان بچ کې. بوډاوالی یعنی آخرت کې حسرت افسوس نه بچي او جون مضایع نشي او په خپل نیکو مطمئن نشي، یعنی چې مونږ نیک یو او خپل نیک اعمال حفاظت کول دی مونږ لا. آیت نمبر 267 دی یا ایها الذین آمنوا انفقوا، الله فرمای ایمان والو خرج کړئ پاک سيزونو کې څه چې تاسو کمای کړی دا. حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمای خرج کوي که یو کجورو می نو هم د جهنم د عذاب نه بچ کې دوره پاره خرج کړئ. دلته آیتونه پته لګي چې خرج کول څونه ضروری دي څونه فائدہ مند دي او زمونږ څه حال دی د دنیا خرج کول خو راته یادي هغه راته ضروری ښکاري مګر فی سبیل الله رانه ایری او یاد راته نی او که یاد نوم لک سور کو.
الله تعالی فرمایي ایمان والو دا زما حکم دی چې خرج کړي او دا ایمان والو ته خبر ده حکم دی ځکه چې الله صرف ایمان ته ګوري انسان کې چې ایمان وي نو یا انسان چې ایمان والی نو الله تعالی حکم هغه منلی شي هغه ته به خرج کول آسان شي او دلته دا پته لګي چې صرف ایمان په وجه انسان الله ته نږدې کېدی شي نو څه خرج کول دي پاک مال حلال مال خرج کول دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک دی او پاک مال قبلي پاک څه مطلب ہے حلال مال کې کمای ذریعہ هم پاک دي سيزونه هم پاک دي او خرج کول دي هغه څه چې انسان لکه هر څه ګټي واخرجنا او هغه څه کې هم هغه څه کې هم لکه خرج کول دي الله د زمکه نه روبا سره دي نه زمکه نه سره ودی دي سره زردي اویل دي او بدی فصل دي مدنیات دي فروټ دي دالونه دي پېټرول وغیرہ هم د زمکه نه روبا سره کېږي نو بده هر څه کې خرج کول دي که هغه فصلي کمی ودا که هر سری الله تعالی فرمایي مهنت بستا سي مگر روبا سلی زمنګ دي یعنی هغه څه کې ورکړي چې سمګ روبا سلی دي ولا تیممو او مت تاسو اراده کوئ د ناپاک سيزونو د ورکولو د خرج کولو یعنی سوم چې تاسو ورکوي چې تاسو ته خلګي تاسو خوخي ورکوي دلته یاد ساتلی چې الله د پاره یعنی سوم چې تاسو ورکوي نو پاګه کې بیکاره خراب مال مو ورکوي د دې ورکولو سره سوچ به هم نه کوي یعنی خراب سيزونو سوچ به هم نه ورکوي نو څنګه خرج کول دی موږ چې صحیح طریقې سره پاک مال او هغه څه چې انسان تخپل خپل لګي خلګي او دلته یاد ساته چې الله تعالی الله په لار کې صبر کوي نو خصيز ور کوي ولستم بیاخذیه په خپل خصوص بیکار سیز نه خلې یعنی تاسو د خبيث سيزونه ور کوي او څوک نو مطلب چې د خبيث سيز ور کړي نو څوک تاسو لکه تاسو بخوخ نشي د دې غستل نه غواړي لکه څوک داسي الله فرمایي لږ غور وکړي یا دا چې انسان سترګې پټي کې الله فرمایي چې غور وکړي چې تاسو صبر کوئ که تاسو د اغستون کې لکه دا سائل یعنی دا سوال کوون کې بځای نو تاسو بس حالي چې داسې بیکاره ناپاک سیز اخلي یعنی اغستل به نه غواړي تاسو اسه کې الله تعالی انسان په هور غواړي چې مور کوي بیکاره سیزونه الله فرمایي واعلمو ځان په هکړه الله تعالی به نیاز ذاته کوي غتر چا ضرورت نشته د چا محتاج نه دی هغه غني ذات هغه بخپل ورکول والده انسان محتاج لري فقیر دی او الله تعالی حمید تعریف والده تاسو که داغه تعریف کوي او کنه داغه تعریف هر وخت کیږي آی 268 دی الشیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء دلته کې د نور کولو وجه بیان شوی دا چې شیطان انسان یری چې مور کما محتاج بشي کمزوري بشي مال به ختم شي استخپل ډیر ضرورتونه دي محتاج بچتو کزانه شیطان انسان د خیر کارونه منې کوي د شیطان دویم کار د بهایي حکم ور کوي یعنی شیطان انسان ته د فقر وعده کوي د فقر کته خرج کړل څه نو دا به ورسره لکه مطلب ختم شي محتاج بشي او د فحاشي حکم ور کوي د فحاشي نه مراد صرف زنا نه بلکې هر قسم نافرمانی چې هغه کې انسان د حد نه وزي ضروري د فحاشي کارونه دي شیطان خیر کارونه کې مال لګولو نه انسان باندې کوي او دا مال ور باندې بیا په ګناهونو باندې لګي لکه فیشن بهایي کارونه غیره کې اکثر مالدار خلکو مال د بهایي په کارونه کې لګي خیر کې ډیر لګي مال په پاټیانو په کپړو په پالر کې او په رسم رواجونو په مقابلو کې په ودونو کې په کپړو کې په کالو په نمایش کې په مهندې په رسمونو کې د دې زیات لګي او د حد نه زیات فحاشي کېږي یعنی بهایي کېږي مال صحت هر څه په دې باندې لګي نن د مسلمان بالکل دا حال دی شیطان په حکم زمونږ مال صرف په دنیا لګي خیر ته مونږ نه پریدي حج عمره نیک کارونه ته ګران لګي شیطان دوه وعده کوي یو خدا د فقر دیم د فحاشي حکم کوي والله هم الله تعالی چې هغه د دوه وعدو او فرمایل دوه وعده کوي د مغفرت او د فضل د شیطان دوه وعده دروغ دي د الله دوه وعده حق دي الله فرمایي بخشش یعنی کڅوک صدقه وکړي نو دا د ګناهونو معاف کېدو ذریعہ کې دي شي او فضل څه یعنی دا د انسان حق نه چې انسان ته ملو شي مګر الله ولا څور کوي ورکه خو انسان له هغه مطلب داغه د عمل زیاتی او دا د الله په انسان باندې فضل دی د فضل مراد چې لکه رزق به کوشادګي راشي او ډیر وشي او الله تعالی د وسونه زیات بدلا د ورکول وعده کړی دا په دې آیتونو کې موږ ته پیغام دی چې تاسو به د چا په وعده یقین کوئ یعنی الله په وعده یا د شیطان اوس به مال کمزې لګوي الله فرمایي ورکوي مال زب نور در کوم حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قسم خورم چې صدقه کول سره مال نه کمیږي والله واسع علیم الله تعالی ډیر وسیع دی لوی ذات دی سره ډیر بشمار خزانه دي او دا سوچ نه کړی چې هغه درکې سونا یا څنګه بدر کوي هغه ورکول سره څه کمی نه راځي هغه پښمیر شمه چالنه ور کوي هغه به حساب ور کوي هغه علم هم لري پته د ورته چې څوک څور کوي څوک کم نیت سره څوک جذبه سره ور کوي مونږ ته دانش ته پتا چې الله څنګه عالم دی بس په دې خبره ایمان دی
آیت نمبر 269 دی یؤتی الحکمت من یشاء. الله تعالی چاله چې غوړ حکمت ورکړي. حکمت سي د حکمت ډېر معنی راځي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د قران په حکمت دی. حکمت مراد دین، علم، خشیت د دنیا او د دین اصلاح، صحیح وخت صحیح فیصله کولو قوت، هر عمل شاته حکمتي. آیتونو حکمت هم حکمت دی. د الله تعالی حکم هم حکمت دی، یعنی خیر او فائدې دی پکې. دین علم ملاویدل هم حکمت دی. او حکمت چاته ملاویږي؟ د دین والو ته. الله چې چاته غواړي چې د چا طلبي حقيقي علم غستل غواړي، د الله نه یریږي، څوک چې په قران پوه شي نو دې ته ملاویږي. او مې یو تل حکمه، الله تعالی فرمایي چې الله تعالی حکمت ورکو لکه چې اغه ته ډیر خیر کثیر ملاو شو. مونږ ډیر زیات مال ډیر عزت په ملاوېدو هغه ته خیر وایو. الله فرمایي حکمت ملاوېدل غټ نعمت دی، ډیر خیر کثیر دی پکې. نو دا د الله فیصله ده چې چاله هم ورکي. مونږ د دې لپاره ډیر زیات دعا کول چې حکمت راته ملاوي شي. حدیث مفهوم دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله مال هر چاله ورکي مګر دین صرف خپل دوستانو ورکي. نن چې چاته دین ملاويږي نو بیا مونږ خوش نصیب خلک یو. چاته چې دین ملاوي شي هغه الله ته ډیر محبوب شي. حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله چې چا سره د خیر معاملې کول غواړي نو هغه د دین په هاور کې یعنی حکمت. او سوال دی چې خرج کولو خبرو نه پس د حکمت خبره ولې رااله؟ حکمت هم د سخاوت سره راځي. که څوک الله د رضا لپاره صبر کوي نو هغه ته به حکمت کې صحیح څه ضرور ملاويږي. الله فرمایي د نصیحت ته چې څوک پوهیږي نو هغه بیا په دې پوهیږي، هغه بیا د نصیحت اخلي. آیت نمبر 270 دی وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله تعالی فرمایي څوم چې تاسو خرج کوئ هر څه چې که هغه تاسو خپل کور والو باندې یا به هر خلکو له سور کوي چې تاسو سره نظر منئ هر نظر کې الله تعالی الله تعالی ته داغي لکه پته چې تاسو هر نظر منئ. الله ته پته چې تاسو سو او سونا په پچا خرج کوئ. نفقه وای اعمال چې د جون په ضرورت باندې ولګي خرج شي. د روزانه چې انسان لکه څه هم اخلي مال لګین دا ټول الله ته پته لګي. د قیامت پر ورځ باندې مال تپوس کیږي چې مال د په کم ځای ولګو. مونږ به څه جواب ورکو چې مونږ مال کم ځای ولګو. نظر هم چې تاسو منئ الله تعالی فرمایي نظر سمنل یعنی منت منل یا خپل فلاکار چې لګو شي زبا بیا دا ورکوم دونه نفنونه وکوم. منت منل د جایز دي مګر پوره کول ضروری دي. منت بسنګ منل کیږي یعنی جایز کار د پاره الله رضا د پاره شرکی کارون د پاره نه دی منل پکار چې فلاح کار او شنو فلا بابا لبزم یا قبر لبزم صادر به پیچوم یا بسجده کوم وغیرہ وغیرہ. یعنی داسې قسم کارونه نه دی کول. داسې نظر منل نه دی پوره کول. کسو کې اوم باندې نه پوره کوي وینا. د نظر منلو دا مطلب نه دی غستل چې ضرور به فلاح کار کیږي. علما وایي چې نظر اومره نه هغه پوره کوي که هغه کار شوی یا نه. وما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو د پاره څوک مددګارو کې مددګار. دلته ظالم څوک دی یعنی چې بخل کړي یا نظر ومني به پوره نه کړي هغه نفلونه یا پیسې یا ادا نه کی کوم چې غمنلي نو دی به د الله نه څوک به اخلاصي څوک به اخلاص نشي. هلته آیت نمبر 271 دی تبدو الصدقات فنعم ما هي. الله تعالی فرمایي که تاسو صدقه ظاهروي نو دام خده ظاهرولو کې فائدې هم شته. نور خلک به خبر شي غي ته پته ولګي چې د صدقې طریقې دي. چاته صدقه کول یاد شي او مطلب که چانه یې نه غي ته یاد شي. نو ظاهرولو دا مقصد جوړ نشي چې انسان کې بیا ریا راشي. یعنی ظاهرولو شي خو خطر د جریه به کې پیدا شي انسان کې. بعض علما وايي چې د صدقات نه مراد زکات طرف ته اشاره ده. زکات په ظاهره ورکول پکاري یعنی ویل پکاري چې دا زکات مال دی ځکه چې دا فرض دی چې خلکو ته پته ولګي غیم دا فرض ادا کیږي. و ان تخفوها که تاسو په پټه ورکوي یعنی په پټه ساتي ضرورت لکه ضرورتمند له ورکوي نو دا تاسو لړ بهتره ده. یعنی په پټه سره ورکوي نو دا نیکی به محفوظ پاتې شي ریاکاری نه به شي چاته به پته مونږ لګي. پټه صدقه کولو څه فائدہ د قیامت پر ورځ سختی آسان شي. الله به ول د عرش سور نصیب کی د عرش لاندې سوري او د انسان برایي ور سره د سر ختميږي. او برایي سي یعنی ګناهونه هم برایي ده. برایي مصیبتونه بد مصیبتونه یا مسلې پریشانې بیماری دام د سر ختم شي نو الله به دي هر سندي خلاص کی. صدقې په برکت الله تعالی به ټول مصیبتونو دین لري کی او باز به پکې
یعنی الله به ټول نه لري کوي مصیبتونه خو به راځي لږ ډېر خو لږ لږ به پکې پاتې کوي او لږ به پکې لړ کوي والله بما تعملون خبير الله تعالی ستاسو د هر عمل نه خبردار دی بیا بیا د الله د علم خبر راځي یعنی یاد ساتئ بس چې الله تعالی ستاسو د هر عمل نه خبر دی او دا خیال ونه کړئ چې چاته ستاسو د عمل یا ستاسو د صدقې کولو چاته پته نه لګي تاسو کوم نه سر صدقه کوئ په پټه کوئ یا ظاهره کوئ که تاسو پټم کوئ څوک دې نه خبر مګر الله د هغې نه خبر دی